ته نشې کېنه ځای په ځمکه کاکا ودرېږه ته په دې چوکۍ کښېنه بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمنده اوسئ، د روغتیا او سلامتیا په هیله مو. دلته خو موږ د 50 فامیلو دپاره آمادګي نیولې وه. 15 غیر حاضر دي چې 15 به بیا موږ خپله ور ورسوو. دوی ټول هغه فقیر، بېوسه، یتیم او غریب ترینه خلک شارټ لیست شوي دي او بالاخره دوی انتخاب شوي دي چې د هر فامیل لپاره یو بوجۍ وړه شول. دغه وروره که راخلاص کړه چې شی دی، یو ټیم غوړي شول، لوبیا شول، دال شول او بوره شول او چای شو او دغه شیونه شو چې د هر یو فامیل په پلاستیک کې همدغومره مواد شته دی. نو ټول هغه کسان دي چې دوی انتهایی مشکلاتو سره مخ دي، ژوند یې په سختۍ تېرېږي. په دغه کې واړه ماشومان هم شته، خویندې هم شته. او د بیا په نمایندګۍ یو کس پیدا کړم چې هغې سره خبره وکړو. مهرباني. الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دې ځای ته راټول شوو د مسلمانان سړي او زنانه او دا چا چې کومک رالېږلی کومک مسلمانانو سره کړی د دوی نه ډېر مننه. الله دې دوی حفاظت وکړي، د سر و مال حفاظت وکړي. الله دې ورسره دنیا آخرت ښایسته کړي. او ستاسو چې کوم خدمتګاران دي تاسو سره هم الله دې ښه وکړي. او ډېر مننه ستاسو نه. کاکا تکلیف دې څه شی دی؟ ما تکلیف خو صاحب شکر دی. شکر هم یې ورسره؟ او د سترګو دید بیخي ته راته نه ښکاري. او بس نور د ځان درد او د حسابونو په شکر او ګردو تکلیف او دا ټول حاضر دي ورسره. نو د دې وجې زه په سترګو ډېر معذوره یم. دا ته اوس ماته ترې ترې ښکاري. فامیل کې د څوک څوک ژوند کوي؟ فامیل کې نو بس برابر 12 کسه فامیل یم. سرپرست څوک دی؟ سرپرست یې زه یم. ګټې وټې د همدا یوازې ته یې؟ ته خپل هم په دې حال کې؟ زه خپل هم په دې حال کې. صحیح دی کاکا. بیا هغه چا چې راته معرفي کړی به زه انشاءالله هغې سره تماس نیسم. حتمن د پوښتنه کوم. کور ولا مننه ستاسو نه. وروره ښه یې؟ لاس دې راکړه ماته. تکلیف دې څه شی دی ورو؟ سترګې دې څه نه ښکاري؟ نه بیخي؟ نه. دا څومره وخت کېږي؟ دا تقریبا پیدایشي پیدایشي همداسې دی؟ دې ځای پورې چا راوستی؟ دې ځای پورې ورور راوستی. ورور راوستی؟ د دې هم سترګو کې مشکل دی. دا دې هم سترګې سم کار نه کوي. ستا هم سترګې کار نه کوي؟ 15 واړه ټول همدغسې دي؟ یعنې بعضې کتی شي او بعضې نه شي کتی. درې پکې موږ بیخي دا ښه ګزاره کوي. درې پکې بیخي شی نه ګوري او دوه پکې لږه ګزاره کوي. او پلار یې څنګه دی؟ پلار هم نه ګوري. دې ته څه وکړه، هغه یو برخه چې پته ده ته 2 برخې ورکوي. هغه مولا جانه، هغه یو برخه د هغه 15 برخو نه چې غیر حاضر راغلي هغه یو برخه دې خلکو ته راوړه. تاسو به 2 برخې ویسئ. صحیح ده وروره؟ دوه کسه راغلي، دواړه تکلیف لري. دا یو وروره ستا یو د دی ده. صحیح ده؟ دواړه به یې ویسئ. وروره ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ تکلیف دې څه شی دی؟ دا خپله مزدوري وسم نه کېږي. څو کسه فامیل در تر غاړې دی؟ 6 کسه. 6 کسه. سرپرستۍ ته یې؟ بل څوک د کار نشته؟
دوی مصرف د کومه کوي؟ دا بیچاره خپل دی وړه غورپه لګولې ده الله پاپړ ماپړ خټ پاپړ ماپړ خرڅوي شي نشته خلک څوک پیدا شي او ته د خیوې نه کامې ته راغلی د کومک دپاره که نه او اخر به هم دونه هغه وړې یو برخه بل هم دې ته هغه کړه برکه چې دوه برخې ویسي ده مولا جانه یو برخه بل هم راوړې دلته نه هغه چې دی ساته دغې ته یې تېروي دا چې د لرې ځینه راغلی وروره صحیح دی دغه دا د خپل بچو ته ویسي مشکل هم دا دی ورور جانه چې کونډه یم او دا خویندې هم کونډې دي زه هم کونډه یم او تاسو سره د خدای ښه وکړي چې ستاسو غوندې خلک څوک دا توکي هغې ته ناستې خوري نو نور د الله هیله ده څو اولادونه لرې خوره کوي زه دوه جنکېنې دي او دوه هلکان دي او د سرپرستۍ د څوک دي نه څوک مې هم نشته بس سپین ږیری پلار مې دی هغې راته کوټه راکړې او پرته یم ورسره پلار سره پرته او پلار سره. پلار د کوم کار کوي چې شی کوي پلار مې بیچاره اوسه پور پیدا و په سیتامه کې اوس هغې نه م وتلی دی بس د الله هیله ده نو بس هغه هم بیکاره شو هغه هم بیکاره. ته هم هغه شوې ها کونډه څه شوې. به وکړو هغه یو برخه بل هم د همدې ته راوړه تا هم د خوراکي دا یو برخه به ستا شي یو به د پلار ته وسپارې صحیح دی خوراکي خوشحاله اوسه خوشحاله اوسه کاکا مشکل دی مشکل دا دی چې بس هغه ناست یم څه نه لرو پوه شو څو زامن دي هغوی واړه دي واړه دي شپږ دي پنځه شپږ زامن واړه در په غاړه دی او ته خپله څه کار کوې زه زړې کومه دیاړي کې کار پیدا کېږي درته او کله نه کله پیدا کېږي نوم دې څه شی دی ابوذر ابوذره پلار دې څه کار کوي پلار مې سم ده پلار دې سم نه کوي نو کور کې اوسې ژوندی دی نو څو وروڼه لرې ته څلور څلور وروڼه دا تکمې دې ولې ټولې شکولې دي لوبې دې کول لوبې کې دې شکولې څلور وروڼه د دې پلار څه کار کوي اوس بیکاره دی حاضر او مریض و ډېر سخت تکلیف لري د اعصابو کاروبار نشي کولی بیچاره اوس هم راته خو دې خلکو ویلی وایي نه یې بیا تبې نیولی و لاسونه یې مسرا ډېر سخت مجبوره دی تقریبا دا ته نهه کسان سرپرستي کوي دغه ساز باندې خلک راځي ورسره پاتې او څونه ګلالی زوی دی هغه یو برخه چې په غیر حاضر دی هغه هم راوړه دغه ورورک ته ته به دوه برخې ویسې ښه صحیح دی اوس خوشحاله شوې بیا مننه زه چې مقصد جوړ اوسې اوس اتمه دوستي راوړئ ورته بله برخه دا کوم هم چې دوه ورکړي دا د غیر حاضرانو برخه وه چې هغوی راونه رسېدل تر دې وخته پورې هغه د چا چې دي وروره هغې ته دعاوې کوئ ګرمي ده لمر دی نم پازه بوم په مخ هم ښه وروره په مخ هم ښه نه